السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت په کلي کې موجود وو او دخل ته مونډان مې ابو اغشتي نو هغې پسې روان یو له خیره سرې حسنین باچا دی را سرې. که زه تاسو ته ووایم نو د اخره ما هم بوتلی شوه، خو دا د حسنین د خره ده او دنه بغیر نه ځي. نو د خرې منمه خره زنده‌باد. ځکه چې یو کس یې را سرې زیات راوستلو که نه کار کې به راته اسانه شي. که دې خوا تاسو وګورئ نعمت خان دی او کاري بلال هم را سره را روان دی د مناري جومات سرې. زړه زخی کې مناري جومات سرې مونډان دي هغه را چلو د خیره سرې. نو بس په کار باندې لګېدلي وو. دا تاسو وګورئ دا زړې زخی منارې والا جومات دی او دلته کې راورسېدو دا مونډان دي. زموږ مسعود رور کوم چې د زړې زخی نه تعلق ساتي او دا یو بل ماما دی ورسرې. دا مونډان بیلی کم چې به مونږ وړو دلته کې دا کافي خشاک چې دی دوی جمع کړی دی له خیره سرې. او بس دا مونډان به اوس مونږ کور ته چلو د کمې دپاره چې کاري بلال رالی دی. دلته نه بوله 1 کیلو پی مولو د کاري صاحب چې دی پی ډېر خوښ دی. بل چې دی لندني ماما رالی دی او بل چې دی حسنین دی. حسنین خو نه راتلو خو خره همداسې نه راتله د دی خره ده که نه. نو بس دی را سره په دې چل باندې رالو. اوس پتې دلته کارم والو له خیره سرې. نو مزه به وکړو. یو لیبر چې دی زیات شو بس دلته نه خشاک له خیره سرې شروع پې کوو. نعمته ته پې بسم الله وکړه بیا زر زر ختمیږه له که نه. د خشاک چې دی ډېر زیات مشکلات دي په دې کلو علاقو کې ګیس هم نشته که نه. نو خشاک غم به ځان لکئ. بس دا خشاک غم ځان لکو چې اسانه یره. دا داسې ور پوره ترتیب دی. نو دغه چین کې دغه ځي او هلته کې هغه دی وګوره هغه خرګاړی راکوي. بس تګ راتګ پکې نه وي بس په ځای ولاړ دي ماشاءالله. نو الله دې ورله ژوندونه ورکړي او خدای دې په ځوانو کې برکت واچوي او خدای دې یاران دوستان هم بهر هم چې څوک دیان هم ټول خدای خوشحاله ساتي او الله په ګل راته ازار مه کړه. ټول پښتانه دې خدای پاک ښاد او آباد ساتي چې دنیا په کم ګوټ کې دي او چرته هم دي. او خدای ته هم دغه سوال دی چې یا الله ماړه پټې کړي او ته دا بدې ورځې دا غریبۍ دا د پښتنو ورکې کړي او ښاد او آبادې کړي. نو بس دغه زموږ دعاګانې دي چې کوو درته. نو خفګان به نه کوئ او الله هم په موټ برکت کا او الله هم کامیاب او کامران کا. مهرباني صحیح شو باسه حاجي. دا زما ابو موبایل مې ورکړی دا خشاک هم له خیره سرې واچولو او دې نه پس چې دی زموږ روانګي ده. دا کار ډېر زر وشو ولې چې هغه طریقې کار چې دی مونږ ډېر ښه اپناو کړو چین هم جوړ کړو نو هغې سره اسانتیا پیدا شوه. له خیره سره دا اوس مونږ روان شو او بس دا څه وړه شانتي ویډیو چې تاسو سره مې شیر کوم. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي او اوس به درنه اجازت غواړم یو ځل به بیا په نوي ویډیو کې میلاویږو. د خدای په امان.